السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده له کابله څخه. وایي دا ښځه چې سر پرې کړي د خاوند دپاره چې زیانت وکړي، وایي دا یو نوع زیانت دی، نو په دې کې شرعاً څه مشکل شته؟ محترمه دې مسئلې ته به لږ وضاحت ورکړو. مولانا اشرف علي تهانوي رحمت الله علیه په امداد الفتاوا جلد نمبر 4 صفحه 240 یو مستقل بحث دی سوال دې شوی دی چې په سنه 1990 کې د دهلي علماو یو فتوا صادره کړې ده چې په هغه کې پر دې دلایل دي چې د ښځې دپاره سر پرې کول شرعاً څه مشکل نه لري. نو د هغه پوره جوابونه کړي دي. نو د ښځو سر پرې کول محترمه په دوه وجو باندې حرام دي. یو خو تشبیه د نارینه‌و سره په راځي د سر پرې کولو سره، دا حرام دي. او بل نو د الله جل جلاله و خلقت ته تغییر ورستل دي. الله سر در کړی دی نو پرې کوې ولې؟ نو دغه سر د ښځې په حق کې دی لکه د نارینه په حق کې ږیره. نارینه که ږیره وهي او یا ږیره خري نو خو حرام کار دی. مصلح ترې وکړي، د الله تخلیق ته تغییر واروستی. البته که ږیره تر قبضې تېري هغه بیا شریعت ته اجازه راکړې چې کاټ یې کړي. نو د ښځې وریښتان کوم دومره غټ شي چې هغه بیخي غټ شي، تر دانې ملا یې لاندې تېر سوي، نو بیا کولی شي چې پرې کړي، ځکه ځین په عذابېږي، سنبالولی نه شي. او دا چې بعضې ښځې د مخ لخوا هغه وریښتان پرې کوي، پر تندي باندې وریښتان پراته وي. که څوم بعضې د علماو یا د خواص کورنۍ په دې عمل باندې مبتلا دي. یو مولوي صاحب محترم ما ته یې وخت ویل، یو عالم د عالم زوی ته یې لور ورکړې وه. نو بیا ده راته ویل، دا مولوي صاحب مولوي عبدالغني صاحب نومېږي، ول لور چې مې راغله سر یې پرېول. ما ویل دا ولې؟ ول زما لور ژړل، ول ما سر یې را پرې کړی. ول دی ول په موږ کې چې ناوې سر نه یې پرې کړی، هغه لکه کونډی دی معلومېږي، لازم به سر پرې کړی. نو زه مجبوره شولم. نو دون نه وم خبر، کنې ما دوستي نه ورسره کوله. نو بعضې علما چې په دې عمل باندې مبتلا دي، هغه زموږ دپاره دلیل نه دی چې د پلانکي مولوي صاحب معاینه سر پرې کوي یا د پلانکي مولوي صاحب لور سر پرې کوي. موږ د شریعت پایبند یو. نو بل په دې کې تشبیه د کافرانو د ښځو سره راځي. د کافرانو ښځې سرونه پرې کوي. او دا چې ته زیانت دی، زیانت په حرامو باندې نه دی. زیانت هغه یو شیطاني زیانت دی، رحماني زیانت نه دی. زموږ دپاره اسلامي زیانت مطلوب او مقصود دی، باید په هغه سره زیانت وکړو. او بل دغه پرې کړی سر تاسو باور وکړئ د ښځې سره ډېر بد خوند کوي. که یو سړی داسې د حقیقت په نظر باندې، تاسې هر څوک چې په دې عمل مبتلا یاست، تاسو بیا په دې ښځو کې فکر وکړئ او بیا یې وخت سر ورپرېږدي، ورته ته سر پرېږده، شرعي سر جوړ کړه، رسته لار کې وباسه، کوڅۍ جوړې کړه. نو چې په هغه کې زیانت ډېر دی، که په دا پرې کړي سر کې زیانت ډېر دی. اوس په سبا خلک وایي یو سړی ږیره خري، په دا خریلتوب کې زیانت دی، ښه په معلومېږي. نو برابر مشروعیت پیدا کوي. نو امداد الفتاوا جلد 4 صفحه 220 دې ته پوره وضاحت ورکړی دی. او دغه رنګه صاحب رد المحتار د ښځو د سر متعلق فرمایي، وایي که ښځې سر پرې کوي ګناهګاره ده، د الله لعنت یې ورباندې. که څوم په اجازه سره د میړه وي، نو دلته د میړه اجازې ته اعتبار نشته. باید مخلوق د الله په نافرماني کې د مخلوق اطاعت نه وکړي. لا طاعة للمخلوق فی معصیة الخالق. نو وایي لکه څنګه چې په نارینه باندې
خطا کول پرې کول خریل د ږیرې حرام دي دغه رنګه پر ښځو باندې سر پرې کول لکه څنګه چې د نارینه په حق کې ږیره ده د ښځې په حق کې سر دی د سر به دغومره احترام ساتي هغه پرې کوي بیا نه نو محترمه سر دې نه پرې کوي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته